سلامون دوستانو. ډېر ملګرو ماته میسجونه کړي چې موږ ته د میټریډ کورس پکار دی. مهرباني وکړئ که تاسو جوړولی شئ د میټریډ کورس جوړ کړئ. که تاسو د پیسو ضرورت موږ به د پیسې درکړو. نو ماته الحمدلله د پیسو ضرورت نشته. بس صرف په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د میټریډ دا کورس به مکمل فری وي او A to Z به وي. هر یو اپشن به زه تاسو ته په دې کورس کې ښیم. د میټریډ دا کورس به زه په یو څو ویډیوګانو باندې تقسیموم. په هره ویډیو کې به د میټریډ مختلف اپشن کور کوم. نننۍ ویډیو چې زموږ دا د میټریډ پارت 1 دی. په دې کې موږ اکاونټ جوړو د میټریډ او پای کې به خپل اډرس اډ کوو او موبایل نمبر به اډ کوو. یا په نیکسټ ویډیو کې نیکسټ اپشن لرو. نو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملکان دا ویډیو ګوري خپل رائے ضرور راکړئ. راځئ ما سره اوسئ. خټول نفس په خپل موبایل کې وینټډ اپ ډاونلوډ کړئ. ما الریډي ډاونلوډ کړی زما موبایل کې ډاونلوډ دی. را به شو اوس وینټډ اپ به اوپن کو. چې کله دا اوپن کو دلته موږ سره اپشن دی ساين اپ فار وینټډ. چې کله تاسو نوی اکاونټ جوړوئ نو تاسو کلیک کوئ ساين اپ فار وینټډ. په دې باندې به کلیک کوئ. چې په دې باندې کلیک کو دلته موږ سره دوه اپشن راځي، درې اپشنز. یو موږ سره دی کنټینیو وذ ګوګل، بل موږ سره دی کنټینیو وذ فیسبوک، بل موږ سره دی کنټینیو وذ ایمیل. زه ځم جیمیل سره جوړم. د دې کې الریډي ما جیمیل اکاونټ بالکل فرش جوړ کړی دی. زه کلیک کوم کنټینیو وذ ګوګل. زه په دې باندې کلیک کوم. دلته ما د زما جیمیل خو دغه جیمیل په دې جیمیل جوړول غواړي. یس دا به سلیکټ کړم. دلته به یوزر نیم ورکړي د شاپ نیم د څه ورکول غواړي. زه به یوزر نیم ورکړم فار ایگزامپل سویټ او سویټ مې ورکړو او سره مې دا نمبرز ورکړو ځکه چې صرف سویټ چې زه ورکړم هغې باندې الریډي اکاونټ شته دی. نو زه به دا ټیک مارک کړم. دا دوه چې کوم موږ سره ټیک مارک دي دا بوکس دا دواړه ټیک مارک کړئ او کنټینیو باندې به کلیک کړئ. دا اوس موږ سره ویریفای کوي او مخکې لاړو. ایکسپټ آل دې باندې به کلیک کړو. اوس دلته موږ سره ډایرکټ راغلو ګوره لیست آیټم. موږ سره آیټم موږ نه لیست کوو، دا موږ سکیپ کوو. دلته اوس وګوره دا موږ سره وینټډ اکاونټ جوړ شو. دا موږ سره وینټډ اکاونټ جوړ شو. په جیمیل باندې به کې موږ لاګین شو. سمپل طریقه وه. اوس موږ راځو په دې کې خپل اډرس اډ کوو او دویم موبایل نمبر اډ کوو. دلته موږ راشو پروفایل ته. پروفایل باندې چې کلیک کوو دا پروفایل اپشن باندې ښکته دلته راشي. دلته موږ سره دی سیټینګ. په دې سیټینګ باندې به کلیک کوئ. په سیټینګ باندې چې کله کلیک کوو دلته اوس وګورئ موږ سره دی پوسټیج. په دې باندې به کلیک کوو. چې په دې باندې کلیک کوو دلته موږ سره لیکلی ایډ یور اډرس. د اډرس باندې به کلیک کوو. دلته به خپل اډرس ورکوو. دلته زه اډرس ورکوم. اوس وګوره دا اډرس هر څه پکې ما ولیکل. دا زما اډرس شو. اوس بلته راشم سیف اډرس. دا موږ سره اډرس سیټ شو. د ټول نه مهم چې دی هغه اډرس دی. اډرس ډېر زیات مهم دی ځکه چې د اډرس په وجه باندې تا ته ډراپ اف پوینټ ښیي. کله چې تا ته یو اډر راشي هغه اډر ته پې کړي نو تا ته خواوشا چې کوم ډراپ اف پوینټ هغه ته ښیي چې کوم ځای نه ته باید دا پوسټ ولېږي. تا ته هغه ځایونه ښیي چې دغه پوسټ نیم لیکلی شي، دغه پوسټ نیم لیکلی شي، دغه پوسټ نیم لیکلی شي. لاکر یې درته ښیي چې کوم لاکر کې باید ته واچوې. نو ستا خپله خوا ده که لاکر تیار کړې او که کوم پوینټ یې ته ښودلی وي، دوکان اکثر یې ښودلی وي یا پوسټ یې ته ښودلی وي هغې ته ورځي پوسټ ورته کوي هغه سکین کوي هغه ته لیږي. نو ټول نه ضروري چې دی هغه اډرس دی. اډرس به لازما اول ورکړئ. خپل اډرس به پکې اډ کړئ. د هغې نه پس موبایل نمبر تاسو وروسته هم اډ کولی شئ. مشکل نشته چې که تاسو ته اډر راغلو اډر تاسو پرنټ کوئ تاسو نه بیا موبایل نمبر غواړي او که نه اوس یې پکې ورکوئ موږ به واپس راشو. دویم اپشن موږ سره چې دی هغه موږ سره دی موبایل نمبر چې موږ موبایل نمبر پکې څنګه ورکوو. د هغې دپاره موږ راشو دلته سیټینګ ته دوباره او په سیټینګ کې دلته موږ سره دی اکاونټ سیټینګ. په دې باندې به کلیک کوو. دلته موږ سره دی فون نمبرز. په دې باندې به کلیک کوو. چې کله په دې باندې کلیک کوو دلته موږ خپل نمبر ورکوو. زه دلته نمبر اډ کوم ورکې. ما خپل نمبر پکې ولیکلو. دا پکې زه اوس اډ فون نمبر په دې باندې به زه کلیک کړم. چې کله په دې باندې کلیک کړم نو ته زما همدغه نمبر ته یو کوډ راځي. دغه کوډ به زه ورکړم او دا به ویریفای کړم. ورکو ویریفای. کوم نمبر چې تاسو پکې ورکړی پای باندې یو کوډ راځي. هغه کوډ بل ته ورکړئ دا به ویریفای کوي. نو په دې طریقه باندې موږ خپل وینټډ اکاونټ جوړوو. په سمپل طریقه باندې تاسو ما پوه کړئ. جیمیل سره پکې لاګین شئ. بیا پکې خپل اډرس ورکړئ او بیا پکې خپل موبایل نمبر. موبایل نمبر او اډرس ډېر ضروري دي. د موبایل نمبر په ذریعه باندې ستاسو اکاونټ ویریفای کېږي او د اډرس په ذریعه باندې تاسو ته ډراپ اف پوینټ ښیي. کله تاسو ته یو اډر راشي هغه پیک کوئ، لیبل پرې ولګوئ، تاسو ته ځای ښیي چې دغه ځای نه باید دغه پوسټ ته ولېږئ. هغه به په یو ویډیو کې موږ کور کوم چې کله موږ ته اډر راشي زه به تاسو ته ښیم چې اوس موږ خپل ډراپ اف پوینټ څنګه پیدا کوو، څنګه یې باید ولیکو. دا به انشاءالله بیا په نیکسټ ویډیوګانو کې زه کور کوم. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي خپل رایې ضرور راکړئ. ښه وخت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.